د طالبانو سفیر احضارول او پر پاکستاني ځواکونو د پرونی حملې تازه جزئیات. تحریک جهاد وایي 80 پوځیان هلاک کړي دا چې پاکستان افغان طالبانو ته څه اخطار ورکړی او طالبانو څه ویلي. نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د تحریک جهاد پاکستان ویان ملا قاسم په یوه تازه اعلامیه کې ویلي چې د دیره اسماعیل خان پر پوځي مرکز لومړی استشهادي او ورپسې د مجاهدینو برید کې 80 پاکستاني غلام ځواکونه یې وژلي دي. هغه وایي کله چې موټر بم برید وشو نو 3 مجاهدینو د پوځیانو مرکز ته دننه شول. همداراز هغه 15 پوځیان چې د تیښتو هڅه یې کوله د دوی د نښان ویشتونکو لخوا په نښه شول. ملا قاسم زیاته کړې چې د پاکستان غلام او ډالري پوځ پر ضد به د دوی جهاد دوام ولري. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت شرز دفیر احضار کړی او د دیره اسماعیل خان د رابند سیمه کې د پاکستان په امنیتي ځواکونو د ترهګریز برید په اړه سخت احتجاج کړی. په خبرپاڼه کې ویل شوي د یاد خونړي برید پړه د تحریک جهاد پاکستان په نامه یوې ترهګرې ډلې منلې ده چې له تحریک طالبان پاکستان ډلې سره تړاو لري. په اعلامیه کې ویل شوي د افغان دولت شرز دفیر ته یې ویلي چې خپل موقت حکومت ته د پاکستان دغه لاندې غوښتنې سملاسي ورسوي. د ننني برید پلټنه وکړي او د عاملانو پر وړاندې ټینګ ګام واخلي او دا برید په لوړه کچه وغندي. د ټولو ترهګرو ډلو او د هغوی د مشرانو پر ضد تایید شوي ګامونه واخلي. د برید عاملان او افغانستان کې د ټي ټي پي موجود مشران د پاکستان ته وسپاري او د پاکستان خلاف له افغان خاورې د ترهګرۍ لپاره د ګټې اخیستنې مخه ونیسي. طالبانو تر اوسه رسما د پاکستان د دې غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې ویلي و چې افغانستان کې ترهګرې ډلې نشته او دوی د پاکستان د امنیت مسؤل هم نه دي. ټولنیزو رسنیو کې بیا ډیر شمیر طالب فعالانو د یاد برید ستاینه کړې او د پاکستان پر ضد د ټي ټي پي او ټي جي پي د بریدونو ملاتړ کړی. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.